د هلمند د دیشو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې پر بهېدونکي سیند د پل د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې پر دغه بهېدونکي سیند یوازې یوه کښتۍ شته چې ډېری وخت خرابوي. دوی له سرپرست حکومت څخه غواړي چې پر دغه سیند ورته اساسي پل جوړ کړي. د هلمند سیمه ییز مسؤلین وایي هڅه کوي چې دې ستونزې ته رسیدنه وکړي. د هرات د فرهنګ او هنر امریت مسؤلین وایي چې د یاد ولایت د ښاروالۍ او اطلاعات کلتور ریاست ترمنځ د هوکړلیک له مخې د یاد ولایت د تیاتر نوي سالون د رغونې چارې پیل شوي دي. د هرات د اطلاعات کلتور ریاست د کلتور او هنر امیر حمید الله غیسانی ویلي چې د یاد سالون په بشپړېدو سره به په یاده برخه کې د هنرمندانو یو لړ ستونزې راکمې سي. د کانونو پټرولیم وزارت ویلي چې د فاریاب اندخوی ولسوالۍ کې د مالګې کان 3 بلاکونه د داوطلبۍ پروسه پای ته رسېدلې ده او قرارداد یې لاسلیک شوی دی. د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر له قوله لیکل شوي چې فاریاب کې د مالګې د کانونو د استخراج او پروسس د عملي کار په پیل سره به لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره سي او افغانستان به د مالګې د تولید په برخه کې په ځان بسیا سي. د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شل ورځ نړیوال جام د نیمه پای لوبې ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لارموندنې په مناسبت له لوبډل مشر راشد خان سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته د دې سترې بریا مبارکي ورکړې ده. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د شل ورځ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار مومي. په غزه کې تر دې دمه 84,000 کسان ټپیان شوي دي. د غزې روغتیايي چارواکو خبر ورکړی چې پر غزې تړانګه د اسرائیلو د روانو بریدونو له امله د فلسطینیانو د مړو شمېر 30,624 تنه ته رسېدلی دی.